الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله واصحابه اهل التقوى. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که په غسل کې یو څوک اودس وکړي نو هغه اودس د لمونځونو دپاره کفایت کوي او که به د لمانځه دپاره بل اودس کوي. معززه، په کوم غسل کې چې اودس وکولی سي نو بیا تر څو چې دغه اودس مات سوی نه وي د هر لمانځه دپاره کفایت کوي، لمونځونه ورباندې صحیح دي. البته که یو څوک د ثواب په نیت باندې هر لمانځه ته اودس کوي، ثواب پر مرتب دی، ثواب یې سته او کولی سي. خو لیکن که یې ونه کړي په دغه اودس باندې لمونځونه صحیح دي و بل اودس کولو ته ضرورت نسته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. هغه صلی الله علیه وسلم د غسل وروسته بیا اودس نه کاوه تر څو چې به دغه اودس نه مات کړی، هغه د غسل په اودس باندې به لمونځونه کوله. مشکات المصابیح جلد اول صفحه 119، فتاوای عزیز الفتاوا صفحه 115، دشان و امداد المفتین صفحه 115، فتاوای شامیه جلد اول صفحه 143. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.